محرومای. خصوصا زما خپل خويندو ته درخواست ده چې کله ته د الله د کتاب سره مشغولېږي نو بیا به د بل چا سره نه مشغولېږي. قیامت کې به الله درته وایي چې ستا دا بزا مانه مکرمه وه، ستا دا بچی مانه مکرم و چې یو طرف ته دې ما سره خبرې کولې بل طرف ته دې بل چا سره خبرې کولې. الله وې زتا ته متقا نالائق ته چاته متوجه وې چشم ما در چشم تو چشمان تو جائے دیگر ما تماشائے تو کردم تو تماشائے دیگر. زتا ته متوجه ونا لائق ونا لائقا ته کم طرف ته متوجه. دا د الله کلام دی. پنځم د الله د کتاب د آداب نه دا چې کله د الله کتاب وې نو ان یخلوا بقراءته د په قرات باندې لږ جدا شه وتبتل الیه تبتیلا. بابا رشتہ سب سے توڑ بابا رشتہ حق سے جوڑ. اوس د الله سره ستا رشته روانه ده، خبرې روانې دي، اوس هغه سره خبرې کوه. شپږم دا دی چې د الله د کتاب حرمت دا دی چې نه به پرېږدي د الله کتاب کولاو. وهم دا دی د الله کتاب د هر کتاب نه اوچت دی، نه به پې د انګریزۍ کتاب دی، نه به د پیغمبر حدیث پې د پاره پاسک دی، نه به پې بل کتاب دی، نه به پې بل کتاب دی. الله دی وجه نه پکار دا ده چې په اوس اسکول کې موږ مسلمانان یو. اے مومنانو موږ مسلمانان یو، موږ ته به اسلام د هر څه نه مقدمي. پکار دی چې استادان خپلو بچو ته وایي چې بچو د اسلامیاتو کتاب به د نورو کتابونو د پاسه ږدئ. یا بچوړیا چې غرق نشي، یا بچوړیا چې تباه نشي. د اسلامیاتو په کتاب کې قرآن دی، د اسلامیاتو په کتاب کې حدیث دی. یا بچوړیا دا به د ټولو کتابونو د پاسه ای. لکونه عالیا ځکه د الله د کتاب نه بل کتاب اوچت نشته دی، بل منشور اوچت نشته دی. قرطبي وایي اتم دا دی چې د الله د کتاب نه به تکیه نه جوړوي. بعضې خلک ستاسو کې فکر وي داسې دا قرآن یې داسې کولاو کړی او دا څنګلې په قرآن د پاسه پرتي، دا ټیک نه دي. داسې به نه کې تکیه به نه لګوي او تکیه به نه لګوي د الله کتاب ته. لکه مثال په طور یو خو د چا په ملا باندې درد دی، هغه جدا خبره ده. نور حتی تر اوسه کوشش دا پکار دی چې تکیه نه وي. ها یو انسان دی مجبوره دی، د هغې باندې درد دی، نو خو معذور دی. او څنګه چې د الله د کتاب قدر دی داسې به د الله د کتاب د تیپایي قدر هم کې. دا راهیل نه دی، دیو جنا په ده باندې به سر نه ږدي. د الله په کتاب د کتاب الله په ځای باندې د هغې په مسند باندې د هغې په تیپایي باندې د هغې په ټیپایي باندې پایي باندې به خپه نه ږدي. شیخ نور الله مرقده د پنځپیر شیخ الله دې قبر د نور ډکي، هغه به ویل په زندګۍ کې ما د کتاب الله ټیپایي طرف تخپې مې نه دي غځولي په ټوله زندګۍ. ولې به الله د قرآن د علومو نه دی مالا مال نه ګرځاو، او ولې به شیخ العرب شیخ العجم نه ګرځېده، او ولې به هغه هستي نه ګرځېده چې الله د هغه په پرړۍ کې دا غورځولې ده
چې د توحید आवाज یې پورته کړ دی او په هغه باندې ځان یې سیزل دی. نه ځان ته کتل دی، نه خپل بچو ته کتل دی، نه خپل عزت ته کتل دی. دا هر څه قربان کړه، ما او تا ته د الله کتاب بیان کړ. نه هم دا دی شاه ولی الله شان ورشای کشمیری رحمه الله فرمای سالار د دیوبندیانو هغه فرمای چې ما چرته هم د مطالعه په صورت کې حاشیه پسې می کتاب نه دی ګرځولې، چې حاشیه پسې می کتاب ګرځولې دی. ولې؟ ځکه چې دا ماته بې ادبي ښکاري. نو الله رب العزت با هغه د وخت امام نه ګرځاو. نه هم دا دی چې الله یصغر المصحف، الله یصغر نبشي ورکوټه کوله المصحف، چې کله کله دا قرآن دونه وړو کې خلک جوړ کی کنه، دونه معصومی چې وړو کې غونډه کې د تعویذ شان ښکاري. بیا خلک دا هغه داسې عزت نه کوي لکه چې څنګه د غټ قرآن عزت کوي. لسم دا دی چې د الله کتاب با په سرو زرو ښایسته کېنه، ځکه چې دا اسیم ښایسته دی. واما اذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج الى ان تزور. کله چې د چا حسن کامل وي هغه کالو ته ضرورت نه وي. یو لسم دا دی چې دا په ځمکه باندې نه لیکي نه په دیوال باندې. دولسم دا دی چې یوه ورځ د ورځونه خالی دی پاتې نشي چې ته د الله کتاب په خپلو سترګو باندې ونه لولې. یا مومنانو د سترګو یو عبادت دی، او د سترګو عبادت دا دی چې ته د الله کتاب ته وګورې او د الله د کتاب تلاوت کوې. او دیارلسم دا دی چې دا به په دمه دمه په ترتیل باندې به ولولې، په دمه دمه په ترتیل باندې په ترسیل باندې به ولولې. ودرېږي با پایات د وعید، ودرېږي با پایات د بشارتونو. د هر حرف د پاره حق به د ادا کې، ځکه په هر حرف باندې تا ته لس نیکۍ دي. څوارلسم دا چې د غرایب دا هغه آدابو چې دا ظاهري آدابو، څه د الله د کتاب، څه د الله د قرآن، څه آداب باطني دي چې دا هغه آدابو خیال بساتې. باطنی آداب دی، یو پای کې اخلاص دی، صحیح نیت دی. طالب العلم اول بخپل نیت صحیح کی، ز سره وېما سره راغلم، علم ولې زده کوما، د الله د کتاب تفسیر ولې زده کوما، اول بخپل نیت برابر کی. اخلاص د نیت به فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ ویلو، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو خبره کړې وه چې هر چا ته څه ملاویږي نو دا په نیت باندې ملاویږي. انما تأتي المعونة بحسب النیات. د الله مدد برازي، د الله نصرت برازي، خو په حسب د نیت باندې. فاروق اعظم دا خبره بنه یروي، انما تأتي المعونة بحسب النیات. د الله مدد برازي، د الله نصرت برازي، د الله مددونه برازي، خو بحسب النیات، په حسب د نیتونو باندې چې بنی آدم ستا نیت څنګه دی هغه شان به د الله مدد راځي. بحسب النیات، کستا نیت دا دی چې زه کلک علم یادوم او د الله د رضا دپاره یادوم.
الله بتا تکلک علم درکی کته سس سس اسی بس وخت تیر بیکم الله وای تسی ټیک ده انما تأتي المعونة بحسب النيات دا الله مدد رازی دا الله نصرت رازی دا الله امدادون رازی د نیتونو نو چاچ نیت کلکو نو مار بدتا پڑھ کاری کنیت کمزور وی نو نرے کر خبا دتا خامار کاری لگا یخ ہوا اغبدتا زمحریر کارے لگا تود ہوا اغبدتا جھانم کاری زکنیت کمزور دے وہی چاروں طرف سے کانٹوں میں گرا ہے یہ پھول پھر بھی ہنستا ہے عجب خوش مزاج ہے تگل تنگورے چلورو طرفننا پغنوں کے گیر دے اب یام خاندی سخیست مزاج لری دا گل تگل شگل کچلورو طرفننا تپ غنوں کے کچلورو طرفننا تپ گرمائے کے کچلورو طرفننا تپ واورو کے ماشاءاللہ خان دے باز کا گولے ستانیت صحیح دے ستانیت صحیح دے وے اگر دنیا سراسر باد گرد اگر دنیا سراسر باد گرد چراغ مخلصان ہرگز نمیرد کٹولا دنیا د سلے او د طوفان لڈکشے ہرگز چراغ مخلصان ہرگز نمیرد د مخلصانو د کلکو نیتونو والا د غوی چراغ بچرت مړن کې چرته به د دې چراغ مړ نشي نیت یې صحیح دی اگر دنیا سراسر باد گرد چراغ مخلصان ہرگز نہ میرد کټوله دنیا د سلے د طوفانونو نا راډکشه خو مخلصا و الله والا وکلک عقیده والا وکلک نیت والا ستا په چراغ باندې وا شرط دا د هوا اثر ونی ته بیا نه بیا ماشاءالله بیا وته مستقیم ونه لک ولا مستقیم پخپل مقام یم ایو الله والا لک ولا مستقیم پخپل مقام یم که خزان را باندې راشي که بهار بیا ته مستقیم ونه بیا ستاسو پروا ده لک ولا مستقیم پخپل مقام یم که خزان را باندې راشي که بهار بیا که پتا بهارونه راځي کتا باندې خزانونه راځي کتا باندې واورې ورېږي او که پتا باندې د ګرمۍ شبې راځي ته به مستقیمه ونه ولې موږ ته الله فرمان په قرآن کې را لېږلی ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا چې او دې ویل چې رب زما الله دې ثم استقاموا بیا په دې باندې کلک وي نو اوس به تتنزل علیهم الملائکه اوس به در باندې ملائک راځي او ورته به وایي الله تخافوا ولا تحزنوا مه یریږه مه غمجن کېږه مه یریږه ولې یریږي چې ته وایې دا قرآن به راته یاد نشي ولې یریږي چې ته وایې ما ته به دا کتاب الله یاد نشي مړه ته غلی شه سړیه
اوس ته ګوره چې الله څه کوي. دا باطنی چې ستا نیت به صحیح، نیت کې به د دریو خبرو خیال ساتل وي. تصحیح النیت، نیت به صحیح. دیم استحکام النیت، په دې نیت کې به د استحکام وي، تزلزل به نه وي. دریم استحضار النیت، هر وخت کې به د نیت به ځان ته حاضرې. سله دا علم کې بیا به په دې زړه کې سوچونه راځي چې خلک راته ښه سړی وایي نه 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 یا نیت ته غلطې، زه دا د دې دپاره کوم خالقه چې ته رانه راضي شي. استحضار النیه، دا درې خبرې ضروري. یو طالب العلمانو کومه خبره؟ تصحیح النیت. دیمه خبره استحکام النیت. دریمه خبره استحضار النیت. دا نیت به بار بار حاضره، بار بار به حاضره، بار بار به حاضره، بار بار به حاضره. نو الا به الله مددونه راځي، الا به د الله نصرتونه راځي. دا پنځلسم نو شپاړلسم اجتناب عن المعاصی. طالب العلم د ګناه نه به ځان ساتي. الا به د کتاب الله ستا سره خبرې کوي. که د ګناه نه دې ځان نه ساته نو قرآن به ستا سره بیا خبرې نه کوي، دا بیا ستا نه مرور شي. دا د مالک الملک کلام نه ایسته به ستا نه مرور شي. ته به بیا د سره خبرې کوې، خدا به ستا نه مروري، تا سره خبرې نه کوم. نو اجتناب عن المعاصی، امام شافعی رحمه الله مشهور ده چې د خپل استاد ته وایي وکی ته چې حافظه به کمزورې ده، شکوت الی وکی عن سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. اگر ته بچړیا یا بچیا گناهونه پرېدا. فإن العلم نور من إله ونور الله لا يعطى لعاصي. علم د الله د طرف نه نور دی، نور الله ګناهګار له نه ورکوي. بچیا په دې پوه شه چې ګناهګار له الله خپل نور نه ورکوي. خانه دل رات ہی کن رو تو از بیگانگان تا شود آن یار پردا دار من مہمان تو کتق دا غواړې چې دا الله نور ستا په زړه کې راشه، ته دا غواړې چې الله ستا پړه کې میلمه شي، الله به میلمه کېږې چې ته د ګناهونو نه پرهیز وکې، ګناهونو نه به پرهیز کې. البرهان کې امام زرکشی لیکي چې فهم د قرآن نه نصیب کېږي، فی قلبه بدعت چې په زړه کې بدعت وي، او اصرار علی الذنب یا په ګناه باندې همیشه ولې دل الله نه ورکوي. البرهان کې امام زرکشی 17 صفحه اولنی جز کې. والله سم ادب داده استماع القرآن، د الله قرآن ته غوږ خودل، بل غوږ ورته چرړی کول. لکه وایي واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. کله چې د الله کتاب لسته کېږي غوږ ورته کېدا، خپلې مشغلې پرېږده. دو خبرې دي، غوږ ورته کېدا، غوږ به ورته ږدي. وانصتوا خپلې مشغلې پرېږدوه. دې وخت کې تسبیح بناړې، تسبیح اړول ښه کار دی، خو دې وخت کې به ناړې. ولې به ناړې؟ خپله مشغله به پرېږدي. په دې وخت کې به لوبې نه کې په جامو پورې، په دې وخت کې به مسکالونه نه کې. مسکال هم بازي کوي. واه واه، ما دا ټکی هم یاد کړه، مسکال. مسکالونه به نه کې،
وانصتو پل مشغلے پریک دے لعلکم ترحمون کے ترحمون دے دا پارا چھ پتا سو رحم وشی نو پتا اولگی دا چھ تخپلا مشغل نپریک دے نو پتا رحم دا اللہ نشتا دے نو دا اللہ رحم چھ نشتا دے نو تستا ناسی بیا خدا اللہ رحم نشتے نو بیا بتا تا قرآن سنگا نصیب شی تبا پا تفسیر باندے دا کما پوشی لعلکم ترحمون دے دا پارا چپتا سرحم وشی نو کا رحم دا اللہ غوڑے وگور تکی دا پل مشغلے پریک دا اطلسم دا دے ان یستعیز باللہ فی ابتدائیہ پہ ابتداء کے اعوذ باللہ دلو استل یا اللہ ستا قرآن تکی نام خو یا اللہ ستا یو سپے دے یو خربوشے دے دے میں نپرے دے تران دے و تڑا نو اللہ بدرناغا و تڑی نو چی وی تڑا جوس برحمتنا رازی ستا پسینہ کی با استدن نکی گی نل سمدہ دے القاء السمع وهو شہید القلب وقت بعد اللہ کتاب تا گزار کے وقت گزار کے القاء السمع دا من دا وقت بعد شراوالے کنا استوى اللہ تا گزار کے اللہ دا وقت زمان دے دا صرف استاد کتاب دے ربا بل با پیچھے ناورم بس دا مستا کتاب تا گزار کا وهو شهید القلب ستاړه به حاضر وي نو چې زړه دې حاضر او قرآن ته دې غوږ ګزارلی او اوس به الله رب العزت پتا رحمتونه را لیږي القاء السمع وهو شهید او ای کنا وی طالب خدای کو کمولا شي استنور نه نو خبر دادی چستاڑا بل طرف توے کل دے پڑھ کے وی دل دل گو خر دل دل در دل گو خر دل تناسی قرآن تا ستا پڑھب کے دغواگانو خبر گرزی دخرو خبر گرزی بہر د کٹی خبر گرزی بہر د پٹی خبر گرزی بہر د دکان خبر گرزی بہر د چاچا خبر گرزی نو تب پا قرآن سے پویشی اون اللہ سم ادب دا دے دقبل استاز ادب علبتا تا قرآن ملوے گے چتبا دخپل استاز ادب کوے دخپل معلم ویلکا سنگا چی دا جسمانی مربی چستا بیو استا دادا داغ قدر پتا لازم دے سونا دا قرآن و دا حدیث آیاتون دی سونا آیاتون دی سونا حدیثون دی ابای دادا ابای دادا ابای دادا نو دا غشان ستا آغا مربی چی آغا روحانی دے دا غم پتا بانے حق دے دا خپل مربی روحانی مربی یو عجیبہ خبر ہو رہی آغا مربی جسمانے آغا ستا دا روح سبب دے خود ستا دا روح سبب دے خود ستا روحی دا اسمانونو ناخ کتا زلیل دنیا تیرا وستے ستا جسمانی امور اپلار چی دی کنا دید سے چل کڑے دے اللہ دا سبب گرزو لے و بچڑیا ستا روحی دا اسمانونونا دا غوچت مقام نے زلیل دنیا تیرا وڑے نو دا غی سونا قدر دے او ستا استاز چھ دے ستا معلم چھ دے ستا دا قرآن استاز چھ دے ستا دا روح دا زلیل دنیا نا
اوچتوي 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 کم زیت رسوي الماهر بالقرآن ما سفرت الكرام بررا ستا روح د دې زین اوچتوي ملائکو سره یوځای کوي ستا روح د دې زین اوچتوي علین ته رسوي چاته رسوي نو ولې دا قدر بنئ ولې دا قدر بنئ نو که د معلم او د خپل استاز نه قدر شي تباه بشي نو شلم ادب دا دی چې د مرکز العلم د مرکز القرآن د گلشن قرآن د گلشن قرآن دا قدر بستا سروي ځکه الله ویلې فی بیوت اذن الله ان ترفع فی بیوت اذن الله ان ترفع کورنا چې د الله کورنا دی د قرآن مرکز دی الله ویلې دی دغه عزت بکوي دغه قدر بکوي د گلشن قرآن قدر بستا سره ای الا بتاتا او یو اسلام چکلا د الله کتاب اختتام ته ورسیږي نو بیا به دعا کې چې الله مانه کم کمې کوتاهي شوي یا الله دا راته معاف کا اتقان لعلوم القرآن کے دعا عقب الختم لحدیث الطبرانی وغیره عن العرباز بن ساریہ مرفوعا من ختم القرآن وحمد الرب وصلى على النبي واستغفر ربا فقد طلب الخير مکانا او دویشتم دا دی چې دا به په ترتیب د مصحف سره لولې په شرح د مهذب کې دی لأن ترتیبه لحکمه د دې په دې ترتیب کې دا قرآن چې د کم ترتیب سره لیکل شوی دی په دې کې حکمت دی د کې خپل یو برکت دی او یو کس قرآن الټا لوستو نو عبد الله ابن مسعود ویل قال ذاک منکوس القلب د د ازله الټا دی نو کله کله چې د طالبانو د تشخیص لپاره امتحان لپاره کله الټا خو هغه کله کله نور همیشه بعد خبره ده چې قاریان د ابتدا نه قرآن طالبانو ته وایي په دې کې یو حکمت دی قل اعوذ برب الفلق نه به دې په نه شروع کوي قرآ حضرات چې دی هغوی ته زموږ دا خبره ورسوئ دا منکوس القلب دی پکار دی چې خپلو بچو ته د اول نه الحمدلله رب العالمین د دې نه دی شروع کی بیا سورت بقره او سورت آل عمران سورت نساء په دا ترتیب باندې بروانی دې کې یو حکمت دی د قرآن ډېر آداب دي کم کم به ذکر کوو کم به ذکر کوو د الله کتاب دی د مالک الملک کلام دی سونه د خوندونو کلام دی د مالک الملک خبرې دي الله دې ما او تا ته د دې ادب نصیب کړي وی ادب النفس ایها العشاق طرق العشق كلها آداب ادب گاهیست زیر آسما ازار شناز اکتر نفس گم کرده میں آیت جنید و با یزید انجا اللہ دے ماوتا تا څنګه چې د الله د کتاب ادب دی الله دې په هغه ترتیب سره دی الله ماوتا ته نصیب کړي او ان شاء الله که په هغه ترتیب راته نصیب شو مزید بیا مو مطالبه ان شاء الله بیا به مو او الله دې په هغه ترتیب مونږ وچلای څنګه چې الله وای د الله نبی وای د الله محبوب وای دا څه خبرې داسې وي چې د الله د فهم د پاره نو یو د کتاب الله د فهم د پاره نو یو پای کې آداب چې دا آداب با ته د خپل د تن زیور وګرځې نو خالق کائنات به بیا تا د خپل کتاب په نصیب کی شپږمه خبره مضامین د کتاب الله
دام د کتاب الله د پوهې د پاره دا ضروری دی چې ته به د قرآن مضامین پیژنې. نو اهم مضامین د قرآن هغه اته دي او دا د اتفاقیاتو نه دي. اتفاقیات پیژنئ؟ تمام انبیاء په دې باندې اتفاق دی. یو پای کې توحید دی، دویم پای کې رسالت، دریم تخویف، څلورم بشارت، نو پنځم احکامات، شپږم قیامت، وم جهاد فی سبیل الله، نو اتم انفاق فی سبیل الله. او هر یو د دینه محمد د اخر دی. توحید ځکه ضروری دی چې دا